بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو السلام علیکم. ستړی مشئ، په خیر راغلی، په خیر راغلم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ د MCQs لړۍ شروع کړې ده او په هغې کې مو د پښتو ډومبنیان وړاندې کړي دي چې 2 ویډیوګانې د دې نه موږ مخکې جوړې کړې وو. نننۍ چې کومه ویډیو ده دې کې به داسې MCQs تاسو ته وړاندې کوو چې ډېر اهم دي او په پارچه کې د راتلو ډېر امکان دی. تاسو مهرباني وکړئ چې ټوله ویډیو وګورئ. 14 MCQs دي او ډېر اهم دي. راځئ چې ویډیو ته وړاندې شو. په دغه 14 MCQs کې چې اولنی MCQs کوم دی هغه دی د پېښور ریډیو سټیشن لومبنی ډایرکټر څوک و. د پېښور ریډیو سټیشن لومبنی ډایرکټر اسلم خټک و. د پېښور پوهنتون پښتو څانګې لومبنی زنانه چیرمن پرسن څوک وه. د پېښور پوهنتون پښتو څانګې لومبنی زنانه چیرمن پرسن محترمه یاسمین پی ای خان وه. دریم کوېسچن دی د پښتو ژبې لومبنی نفسیاتي تنقید د ښاغلي حنیف خلیل کتاب ډیش دی. د پښتو ژبې لومبنی نفسیاتي تنقید د ښاغلي حنیف خلیل کتاب راڼه فکرونه دی. د پښتو ژبې لومبنی کس چې د پښتو ډپارټمنټ نه یې امپیل کړی د هغه څه نوم دی. د پښتو ژبې لومبنی کس چې د پښتو ډپارټمنټ نه یې امپیل کړی دی د هغه نوم اخترخان دی. د پښتو ژبې لومبنی امپیل کوونکې ښځه څوک ده. د پښتو ژبې لومبنی امپیل کوونکې ښځه بی بی مریم ده. د پښتو ژبې لومړی نعت ویونکی د سلیمان خېلو څوک دی. د پښتو ژبې لومبنی نعت ویونکی حامي محمد امین مجاهد کشمیر د سلیمان خېلو دی. د پښتو ژبې لومبنی ویاند او سیاستدان چا چې د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د صوبه سرحد لپاره د پښتونخوا لفظ استعمال کو د هغه څه نوم و. د پښتو ژبې لومبنی ویاند او سیاستدان چا چې د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د صوبه سرحد لپاره د پښتونخوا لفظ استعمال کړو د هغه نوم محمد افضل خان خانلالا و. د پښتو ژبې لومبنی ویاند او سیاستدان چا چې د پاکستان قومي اسمبلۍ کې د صوبه سرحد لپاره د پښتونخوا په نوم اعتراض وکړو هغه څوک و. د پښتو ژبې لومبنی ویاند او سیاستدان چا چې د پاکستان قومي اسمبلۍ کې د صوبه سرحد لپاره د پښتونخوا په نوم اعتراض وکړو هغه ګوهر ایوب خان و. په پښتو کې لومبنی صاحب کتاب نابینه شاعر څوک دی چې په خپله یې پښتو شعري مجموعه چاپ کړې ده. په پښتو کې لومبنی صاحب کتاب نابینه شاعر شفیق العالم معذوریار دی چا چې په خپله پښتو شعري مجموعه چاپ کړې ده. لومبنی پښتون باچا د چا په شان کې چې قصیده ویلې شوې ده ډیش غوري دی. لومبنی پښتون باچا د چا په شان کې چې قصیده ویلې شوې ده شهاب الدین غوري دی. لومبی پښتون حکمران د چا په شان کې چې ښځې قصیده ویلې ده هغه څوک دی. د پښتو لومبنی حکمران د چا په شان کې چې ښځې قصیده ویلې ده هغه شهاب الدین غوري دی. پښتو ژبې لومبنی سحر لیکونکی ډیش دی. د پښتو ژبې لومبنی سحر لیکونکی لطیف وهمي دی. د خوشحال بابا په قبر د پښتو لومبنی مشاعره کله شوې. د خوشحال بابا په قبر د پښتو لومبنی مشاعره په کال 1941 باندې د نوښار ادبي جرګې کړې ده. د عبدالرحمن بابا په قبر د پښتو لومبنی مشاعره په کال 1934 کې د نوښار ادبي جرګې کړې ده. په پښتو کې د ټول نه زیات سخي سړی ډیش تیر شوی دی. په پښتو کې د ټول نه زیات سخي سړی سخي ارسلا خان تیر شوی دی. مننه ملګرو. که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک کړئ، شیر یې کړئ او ملګرو ته یې ولیږئ. مننه. او که په چینل نوي نو سبسکرایب هیر نه